درنو اوریدونکو د ولس خبرونې اوریدو ته مو زه ستانکزی هرکلی کوم. دا خبرونه مو د اساسي قانون د اهمیت په اړه ده. په تیره خبرونه کې مو واورېدل چې اساسي قانون یو داسې قانون دی چې د هغه له مخې په یو هیواد کې نور قوانین جوړیږي. خو په دې خبرونه کې به دا وڅېړو چې د دې اساسي قانون له مخې په یو هیواد کې نور قوانین جوړیږي نو څه ارزښت لري. د دې پوښتنې ځواب به د خلکو په ژبه. قانون اساسي په جامعه کې دغه فائدې لري چې مثلا انتخابات شوي دي، دا د قانون اساسي له برکته دي. کم مملکت یا کم خلک چې قانون ونه لري، لکه چې یو سربراه ونه لري، مثلا منګه 20 کاله یا 25 کاله یا 30 کاله د جنگونو په حالت کې هیڅ قانون هم نه درلوده په یو حساب سره. اوس الحمدلله قانون پیدا شوی ده، په حساب قانون اساسي د افغانستان جوړ شو، نو خلک راغونډ شول. افغانستان کې خلک بیرته خپل کورونو ته راغلل. مثلا په کابل کې نور ولایتونه به ان شاء الله ورو ورو خسي د سره، نو یو واره ټول کارونه نشي کېدلی. د اساسي قانون اهمیت دا دی چې کچېرې اساسي قانون په درست شکل باندې عملی او تطبیق شي، هیڅ زورور به ونه شي کړی کمزوري او بېوزله سړي حق او حقوق پایمال او یا یې وخوري. دا قانون اساسي چوکاټ باندې ده، او دغه چوکاټ چې په ملک نه وي، دغه ملک داسې لکه بې چوکاټه کوټه، نو په دغه چوکاټ په اساس باندې زورور په یو مظلوم باندې تیری نشي کولی. خپل په دولت کې به دغه اداره خپل قانون د اساسي نه جوړه شوې ده، او اهمیت دا چې هر څه په ملک کې جوړیږي. د خلکو په وینا کې یو هیواد اساسي قانون ونه لري نو په حقیقت کې هغه هیواد مشر او لارښود نه لري. یو تن دا هم وویل په ټولنه کې د هر ډول قانون شتون ډیر ارزښت لري، خو شرط دا دی چې که یاد شوی قانون د ټولنې د وګړو لخوا عملی شي نو خپل ارزښت به یې ساتلی وي. کلی دي که ښارونه ارومرو یو ډول قانون لري چې د هغه په پلي کولو سره خپلې ورځنۍ ستونزې هواروي. او له دې ډلې په کلو او بانډو کې د ځمکو د خرڅلاو په وخت کې د ځمکې سندونه دي. خو پوښتنه دا ده چې دا سندونه د ځمکو د پلورلو په وخت کې څه ارزښت لري؟ امنیت خو نه ده چې سبا بل ورځ بیا جنجال نه ورته پیښیږي. دیته دغه سند د هغه جنجالونو مخنیوي کوي چې بیا سبا بل قدم ځکه ګران شي، بیا بل څوک ادعا نشي پکولای چې د ځکه زما و یا زما ته پلار ته میراث پاتو یا زما مور ته میراث پاتو یا می خور ته میراث پاتو. دا خو د کریاجاتو حساب ده. بیا پس له دغه نه وړي ولسوالۍ ته بیا شرعي سند نه اخلي. په کلو او بانډو کې د ځمکو او جایدادونو سندونه د خرڅلاو په وخت کې دا ارزښت لري چې د ځمکې خاوند کولی شي د خپل سند له مخې دا ثابته کړي چې دا ځمکه څومره ده او له چا نه یې اخیستې. او تر ټولو ښه یې دا ده چې په ځمکو خپل ملکیت ثابتولی شي. دا خو په کلو کې د ځمکو د سندونو ارزښت و چې کلیوالو ته یې درلوده. خو کله نه بهر یو هیواد ته نظر وکړو وبه وینو چې زرګونو او یا تر دې هم ډیر قانونونه شته چې له اساسي قانون نه سرچینه اخلي. اوس به همدا وڅېړو چې په یو هیواد کې اساسي قانون څه ارزښت لري. دا مسله به میاګل اروال روښانه کړي. په 25 کلونو کې اصلا موږ نافذ اساسي قانون نه درلود چې یعنی د ټولو خلکو د ټولو جامعې په حساب د غوښتنو سره تطابق ولري. نو کله داسې یو اساسي قانون نه په ټولنه کې خپل ګډوډي رامنځته کیږي. موږ تاسو لري نورې دنیا ته نه ځو، د خپل ټولنه کې ګورو چې دلته چون په 25 کلونو کې اساسي قانون نه و. کله چې اساسي قانون نه و جنگونه هم راتله، بې نظمۍ هم راتلې، غلاګانې هم کېدلې، او مثلا هر سړي د خپلې خوښې سره نظامونه رامنځته کول. کله چې یو اساسي په ټولنه کې اساسي قانون موجود وي هغلته د ټولو خلکو لپاره لکه د هر سړي لپاره چې یو لویه لار تعین وي. کله چې د دې لویې لارې نه سړی عدول کوي د ګړنګونه ولویږي، او که بیا قانون موجود نه چې هر سړی هر ورانه ویجاړه مخ شو په هغې خوا روانېږي. د اساسي قانون فایده هم دا ده چې هغلته د هر سړي مکلفیت په ګوته شوی دی. دولت ته وایي چې ورځ ستا کار دا دی، ټولنې ته وایي چې ستا کار دا دی، ټولنیزو سازمانونو ته مثلا مکلفیت ورکړی دی. د هر سړي مکلفیت تعین دی
موږ تاسو په یو کورنۍ کې وګورو د پلار او د مور او د کورنۍ د غړو ترمنځ کوم مکلفیتونه تقسیم نه او هر سړی خپل مکلفیت تر سره نه کوي ګډوډي رامنځته کوي او دا مکلفیت څنګه د کورنۍ مشر د خپل کورنۍ د شرایطو په پام کې لرلو سره هر سړي ته وظیفه ورکړي. چاته د تعلیم او تحصیل وظیفه ورکړي چې ستا وظیفه تعلیم او تحصیل دی او بچیانو ته چاته مثلا د دې دغه ورکړي چې ته د خپل کور کلي د خپل ګاونډ سره مثلا روابط ساته د خپل ځمکې او زمیندارۍ او کروندو ساتنه کوه. مثلا زه چې سپین ږیری یم د خپل محیط سره به په ارتباط کوو. دا یو کورنۍ نظام دی. نو اساسي قانون د هیواد په سطح د هیواد د لوی کورنۍ نظم رامنځته کوي. کله لوی کورنۍ کې یو نظم موجود وي اساس موجود وي هر سړی هغه قانون په رڼا کې خپل ځان وویني وپیژني خپل مکلفیت تر سره کړي. خو دا ټولنه ګل ګلزار د اساسي قانون فایده هم ده. اساسي قانون د یو هیواد د وګړو لپاره یو داسې لارښوونه ده چې په هغې کې د هر چا مسؤلیتونه په ګوته سوي او هر څوک چې له دې لارې سرغړونه کوي نو له ستونزو سره مخ کیږي. اساسي قانون وي که نور قوانین تر هغه وخته پورې ارزښت لري چې د یو هیواد ولس او حکومت په ګډه په خپل ورځني ژوند کې هغه عملي کړي. اوس به د خپرونې په پاتې برخه کې د شامو او مامو خبر واخلو او وابورو چې د شامو خوښي او د مامو چغې د څه لپاره دي. یاره څومره ښه کار وسو چې اساسي قانون مې پیدا کړ. هله شامو کې هله زرګه وڅې وې غواړم کوچې هله وې غواړم بدره وې غواړم شامو وا مامو کور دې لاندې تر مامو دا دې درغلم کوچې ورک شه کوچې وای خدای شکر چې له دې میراث پړې سپیره خلاصو. مامو کور دې لاندې تر مامو چیرته روان وي چې سپای در پسې سو. یاره شابوګیا څه درته ووایم تلم چې په پټې مې اوبه سپارې کړم په دې بلا واوښتم. زه ښه سوه بلا او برکت یې نه و ښه داسې ورنه خلاص وې. ووله ښه ده چې ته راغلې. اوهو شابوګیا دا په لاس کې دې دا یو پنډ کاغذونه دي چې دي. وا مامو کور دې لاندې تر مامو دا کاغذونه د اساسي قانون دي هغه تېره ورځ دی چې ورته اندېښنه درلوده. وای خدایا وای څه نه دې وظلم نو همدا دې راښوده. ما ګمان کاوه چې دا به څه شی دا خو تس کاغذونه دي. مامو دا تش کاغذونه نه دي اساسي قانون په یو هیواد کې ډېر ارزښت لري. وا شابوګیا دا چالاکي دې په بل چا وکړه ما نه شې غولولی. تاسو کاغذونو ته ګوره او ارزښت ته لا پسې ګوره. وا مامو کور دې لاندې تر مامو ولې هیر دې شول چې تېره ورځ مې هم درته وویل چې اساسي قانون نه نور قانونونه جوړیږي. هغه مې په یاد دي چې سیاسي قانون نه نور قانونونه جوړیږي د جایدادونو او ځمکو قانون. خو همدا ډېر ارزښت لري که نه کور دې لاندې تر مامو. یاره شاموګیا تم لکه ماته زرنده ګړبېږې په دې کې نو ارزښت څه ده زه خو یې ولاکه ومنم. مامو ته سپي ډار کړی ته راځه په دې پوله کښېنه چې سم دې پوه کړم. چپ غټ سریا زه دومره ډارن نه یم. دا دی درته اوس کښېنم. ښه غوسه کېږه مه ته دا راته ووایه هغه پټی دی چې نیکه تا ته بخلی و او توراب خان ورباندې دعوه کړې وه هغه لانجه دې څنګه کړه؟ یاره شامو کور دې ډک سه له غلو تم ډېر بې خبره یې. هغه لانجه خو لا دې وخته ورسوي. خو ودې نه ویل چې څنګه دې هواره کړې کور دې لاندې تر بامو. وغټ سریا نیکه مې ما ته سند را کړی و په هغه کې د کلي ټولو خلکو ګوتې لګولې وې او په لیدو یې د توراب خان خوله وازه پاتې سوه. ښه مامو کور دې لاندې تر بامو. اوس ته دا ووایه چې ستا دغه سند تا ته څه ارزښت لري؟ تا ته څه ارزښت لري؟ دې غټ سري ته لا پسې ګوره که دا سند ما سره نه وی ما پټی خو توراب خان نه اخیسته که نه. آفرین مامو څومره چې ستا د ځمکې سند ستا لانجه غوڅه کړه همداسې که اساسي قانون په یو هیواد کې سم عملي شي د هماغه هیواد وګړو ستونزې هواروي. وغټ سریا زما د ځمکې د سند یې له سیاسي قانون نه اساسي قانون سره څه؟ مامو هغه تېره ورځ مې څه درته وویل چې اساسي قانون نه کوم قانونونه جوړیږي؟ د ځمکو او جایدادونو قانون او داسې نور قانونونه. کور دې ودان خو همدغه ستا د ځمکې سند هم د ځمکو او جایدادونو د قانون یوه برخه ده چې له اساسي قانون نه جوړ شوی. او مامو کور دې لاندې تر بامو. ښه شابوګیا اوس دا راته ووایه چې اساسي قانون ټولو خلکو ته ګټې رسوي؟
مامو څنګه چې توراب خان د ځمکې سند ومانه او ارزښت یې ورکړ که د یو هېواد ټول خلک سم عمل پې وکړي ارومرو ګټې ورته رسوي. ښه که اساسي قانون ټول خلک سم عملي کړي هغوی دم ګټې رسوي. او مامو بل دا چې اساسي قانون د هر چا لپاره یوه لاره ټاکي چې خلکو ته پکار دي چې سرغړونه ورنه ونه کړي. اوس پوه شوم چې اساسي قانون هر چا ته بیل بیل حقوق ورکوي او که خلک په سمه توګه ورباندې عمل وکړي نو ټول خلک به خوشحاله وي. او مامو کور دې لاندې تر بامو. یاره شابو ګله د مني ماښام ګله لکه څنګه دي چې دا سر غاټ ده همدومره غاټ پازغم پکې پراته دي. مامو نه منله چې اساسي قانون دی کوم ارزښت ولري، خو شامو هغه پوه چې اساسي قانون په یو هیواد کې ډیر ارزښت لري ځکه چې له اساسي قانون نه نور قوانین جوړیږي لکه د ځمکو او جایدادونو قانون او کوم سندونه او قواعد چې په ښارونو کلو او بانډو کې د ځمکو د خرڅلاو اجارې ګراوۍ په وخت کې لیکل کیږي. د ځمکو او جایدادونو د قانون یوه برخه ده چې د اساسي قانون نه سرچینه اخلي. نو مامو هم په دې پوه شو چې اساسي قانون د هغه په څیر خلکو ته ډیر ارزښت لري. د ولس خبرې دا خبرونه زموږ د همکارانو ذبیح الله حمیدي، ذبیح الله شاکر او حسام الدین همدرد په مټ جوړه شوې وه. زموږ راتلونکې خبرونه په ټولنه کې د شته وسلو د رامنځته کېدونکو ستونزو په اړه ده. تر هغې په خپلو منځو کې سره په دې وغږیږئ چې اساسي قانون او نور قوانین په کوم وخت کې سم عملي کېدای سي او د وسلې ستون په یو هیواد او ټولنه کې کومې ستونزې رامنځته کوي. موږ ته خپل لیکونه په دې پته راولېږئ. د افغانستان تعلیمي پروژې BBC د پوسټ بک شمیره 1 کابل افغانستان. د پاکټ پر مخ د ولس خبرې د پروګرام نوم مه هېروئ. تر بلې ونې او بل پروګرام مو په خدای سپارم.